د مینوالو ګرم شتون او د کورش په زړه پورې او له هیجانه ډکې سیالۍ. دغه سیالۍ د کندوز ولایت د غېږنیونې فدراسیون د دې ولایت د بدني روزنې ریاست سره په ګډه همغږۍ د یو تن ځایي اوسیدونکي د واده په مناسبت په لار اچولې وې چې په خورا شور او ولولو سره ترسره شوې. د کندوز وګړو نه هم زموږ غوښتنه همدا ده چې دا شان د خپلو خوښۍ مراسمو کې کوشش وکړي هغه خپل ورزشي برنامې، هغه ورزشونه چې ملي و عنعنوي دي، هغه ورزشونه چې ډېر شایقین لري، خصوصا زموږ مشران د هغه ډېر شوقیان دي، هغه غوښتونکي دي داسې برنامې ترسره کړي. انشاءالله کندوز ولایت د ورزش اداره ترڅنگ ولاړه ده. از طرف نصیر احمد عمرخیل که توی کرده بود جوانای خود تشویق کرد، ما به نمایندگی جوانای کندوز تشکری میکنم. تقاضای ما از دیگری سفیدان مردم همی است که در تویایشان مراسم‌های پهلوانی را برگزار بکنه که تا جوانای ما دور از مواد مخدر شود. و برای مردم کندوز شما دیدین که بازارها نفر آمده، یک تفریح خاص میشه برش، لبخند بروی مردم میه. ما نصیر جان تشکری میکنم. تقاضای ما از دیگر جوانان مردم همی است که بیا مثل نصیر جان وارد جوانای خود تشویق بکنه که تا جوانان دور از مواد مخدر شود. ورته مهال د کندوز اوسیدونکي او ورزشکاران د دا ډول سیالیو په ترسره کېدو خوښي څرګندوي، زیاتوي چې دغې سنتي لوبې ته لا باید ډېر کار وشي. این برنامه را میله را خاطر ازی برگزار کردیم که یکی از میله های عنعنوی ما هستند در ولایت کندوز، خصوصا در سمت شمال، و خواستیم که ورزشکارای ما تقویه شوند. در واقع نام شدن برداشتم، الحمدلله به یاری پروردگار اسلام پهلوان مغلوب ساختم. ویل کېږي غېږنیونه د افغانانو یوه له لرغونو لوبو څخه ده چې په کور دننه و بهر ګڼ مینوال لري.